دوستانو موږ کوشش کوو چې د فکر جوړونې په برخه کې د فکر د جوړښت په برخه کې موږ مختلفې ویډیوګانې جوړې کړو خو ممکن په ځینو اطرافي سیمو کې انټرنیټ کار ونه شي کړی هغوی یوټیوب ته لاسرسی ونه لري هغوی فیسبوک ته لاسرسی ونه لري موږ کوشش کوو چې دوی په آډیو شکل باندې هم د ذهن جوړونې فکر جوړونې او د ذهن د خپلواکېدو لپاره موږ مختلفو لارو نه استفاده کوو انشاءالله موږ به ډېر زر د یو بل داسې زیري څښتنان وو انشاءالله چې زموږ له خوا نه به یو کتاب چاپېږي چې فکري جوړښت له فکري استعمار لرې تر دې نامه لاندې به موږ یو کتاب چاپو او ټول هغه باطلې مفکورې چې اوس په جهان کې کار کوي او په جهان کې او بالخصوص په اسلامي هیوادونو کې فعالې دي او په اسلامي هیوادونو کې غواړي چې مسلمانان او د مسلمانانو ځوان نسل تر خپل تاثیر لاندې راولي دا ټول موږ در پیژنو چې دوی د څه لپاره کار کوي د کومو موخو لپاره کار کوي موږ انشاءالله په راتلونکي کې یو کتاب دی چې د فکري استعمار نه لرې تر دې نه باندې به انشاءالله یو کتاب چاپېږي ټولې باطلې مفکورې به پکې ذکر شوي وي موخې څه دي څنګه مسلمانان متضرر کوي د دې ټولو پر مورد باندې به موږ انشاءالله په واضح ډول په دې کتاب کې معلومات ورکوو تاسې موږ در سره وڅارئ زموږ سره اوږه په اوږه شئ تر څو زموږ دغه راتلونکی نسل او دغه شته نسل له فکري استعمار خلاص کړو پوره 20 کاله په دوی باندې فکري استعمار شوی دوی فکري مستعمره شوي د دوی ذهن لا تر اوسه خپلواک نه دی موږ کوشش کوو چې د دوی ذهن داسې کو چې د فکري استعمار نه خلاص کړو او غربي مفکورې له ذهن نه وباسو موږ کوشش کوو په دې کتاب کې داسې الفاظ وکاروو چې په خپلو ځوانانو باندې او خپلو مسلمانانو باندې ډېر ښه تاثیر وکړي او غربي مفکورې ته د پای ټکی کېږدي تاسې له موږ سره همکار شئ له موږ سره هم له مادي له نګاه نه همکار شئ هم معنوي له نګاه نه سره همکار شئ د راتلونکي نسل به یو درخشان او د راتلونکي نسل به یو روښانه مفکوره ولري انشاءالله باوري یم